نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ثلاثه درې تنه دي درې تنه لا یکلمهم الله یوم القیامه فورز د قیامت به الله د دوی سره خبرې اونکي یعنی چې خبرې وسره کوي د غصې خبرې به وي د رحم خبرې به نه وي ولا ينظر الیهم د درو تنو ته الله په قیامت فورز نه ګوري په نظر رحمت په تو نه ګوري چې الله ورته ګوري نو په غصه به ورته ګوري ولا یزکیهم دا درې تنه به الله چرته د ګناه نه پاک هم نه کي ولهم عذاب علیم او نبی علیہ السلام فرمایي د دغه دریو د تنو د پاره ډیر درناک عذاب دی درناک الله دې فنا راکړي یو نبی علیہ السلام فرمایي وای دا درې تنه چې الله ورته غصه دی خبرې ورسره نه کوي ګوري ورته نه د ګناه نه نه پاکوي دا څوک دي یو نبی علیہ السلام فرمایي شیخ زانن سپینګره بدکار جامت کې په ګیره کې سپین ولګېدل ګیره کې سپین لګېدلې دي او دی بیا هم پردو ښځو ته نیغ نیغ ګوري په ګیره کې سپین لګېدلې دي دی بیا هم د زنا په تلاش کې دی الله تبارک وتعالی ته دا انسان ډېر زیات ناخوښه دی ډېر زیات ناخوښه دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کوم انسان ته چې الله تبارک وتعالی 80 کاله عمر ورکړي څومره 80 کاله په میدان محشر کې به الله دې سړي ته وایي تا ته واما ستا خو ګوره یو بانم نه قبلومه ستا یو بانم کم انسان ته چې الله 80 کاله عمر ورکړي په میدان محشر کې به الله فرمایي ستا یو بانم نه منم ستا یو خبرم نه قبلومه ولې په دې 80 کاله کې کو تا هدایت قبلونه تا به قبول کړو تا ته مې 80 کاله عمر درکړی تا ته ډېر یارونکي شیزونه راغلي وو ستا په مخ کې باندې ستا مور مړه شوه ستا پلار مړ شو ستا رور مړ شو ستا بچی مړ شو ستا ګاونډي مړ شو ستا یاران دوستان مړه کېدل او په دې اوږو یې اخیستل او مقبرې ته دې وړه تا بیا هم عبرت نه حاصلو ته به نن ماته څه بانه کوې اخر ته به کوې ماته څه بانه کم انسان ته چې الله 80 کاله عمر ورکو الله په میدان محشر کې د بانی نه قبلوي نو یو شیخ زانن چې ګیره کې سپین لګېدلې دي او بیا هم په ده کې بې حیایي ده دا انسان الله ته ډېر زیات ناخوښه دی ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ای سپین ګیریه ما له خو ستا د دې سپینو ډکو نه څه راځي حیا راځي ما له خو ستا د دې سپینو ډکو نه حیا راځي ځکه حدیث مبارک کې راځي و چې کله سپین ګیری لاس اوچت کي که نه لاس اوچت کی او دې دعا غواړي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ورکولی چې څه دې غواړي ما له د سپینو ډکو نه حیا راځي ما له د سپینو ډکو نه حیا راځي نو الله د دومره قدر کوي دومره عزت کوي د هغې باوجود دی بې حیا دی نو الله وایي ډېر زیات مې بدې شي نو خوښ مې نه یوازې بدکاري د الله ته ډېر ناخوښه نه ده هر عمل سپین ګیری دی دروغ وایي دا الله ته د هغې ځوان دروغجن نه ډېر زیات بدي شي سپین ګیری دی غلا کوي دا الله ته د هغې ځوان غلاګر نه ډېر بدي شي سپین ګیری دی ګډېږي ډانسونه کوي دا الله ته د هغې ځوان ډانسر نه ډېر زیات ناخوښه دی ګیرې ته دې نه ګورې سپین ټکي پکې لګېدلي بیا هم ډانسونه کوي دا الله ته ډېر زیات ناخوښه دی نو سپین ګیری هر ګناه دا د ځوان د ګناه نه ډېر زیات بدتر دی دا ډېر زیات بدتر دی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وملک کذاب الله ته ډېر ناخوښه انسان څوک دی ملک کذاب دروغجن بادشاه د ملک وزیر اعظم دی د ملک صدر دی د ملک بادشاه دی دروغ وایي الله دې رحم وکړي نن سبا خو چې بادشاه شي نو د ټولو زیات دروغ زموږ دغه وایي نور خلک دومره دروغ نه وایي څومره چې دا زموږ د مشران څوره دروغ وایي دا الله ته ډېر زیات ناخوښه دی بادشاه هم یو بیا هم دروغ وایي نو چې تو دروغ وایي نو ستا رعایه به څومره دوکهباز او دروغجني چې د ملک بادشاه دروغجن شو د ملک واکدار دروغجن شو دوکهباز شو لاندې خلک به بیا په څه حالت کې وي وملک کذاب دروغجن بادشاه الله ته ډېر ناخوښه دی الله به په میدان محشر کې چېرته دته د رحمت په نظر ونه ګوري الله به چېرته د ګناه نه پاک نه کړي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعائل مستکبر غریب متکبره څوک غریب متکبره دا تکبر الله ته ډېر زیات ناخوښه دی ځکه تکبر د چا جامه ده دا د الله جامه ده لوی د چا سره خوند کوي لوی د الله سره خوند کوي لوی د الله سره خوند کوي د انسان به څه لویي خو که بیا هم د یو سړي سره له 100 روپۍ او لوړ کېږي خو ځای او 100 روپۍ خو سره شته دی که نه ځکه پکې نشه ده
ځکه پکې نو دی غریب هم دی او متکبر هم دی غریب هم دی تکبر پکې هم دی نو الله ته دا ډېر زیات ناخوښه دی ولې ځکه چې الله ته څوک خوښ وي که نه نو چې بیا هغه بد کارونه کوي الله ته ناخوښ هم زیات وي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کم غریب دی او نیک عمله دی وایي دی به زه 500 کاله مخکې د مالدار نه جنت ته داخلوم دا غریب خو ما ته ډېر زیات خوښ دی چې دی په خپله غریبۍ باندې شکر ادا کوي دی په دې خپله غریبۍ کې ما یادوي الله وایي دا ما ته ډېر زیات خوښ دی دا ما ته ډېر خوښ دی خو دی غریب دی او متکبر دی الله وایي ته مې ګوره ډېر زیات بدې شي ډېر زیات مې څه شي بدې شي نو یو په دې کې څه شی دی شیخ زانن بدکاره سپینګیری الله دې موږ ته پناه راکړي د سپینګیری دی بوډا دی یوازې بدکاري د الله ته ډېر ناخوښه نه ده هر عمل سپینګیری دی دروغ وایي دا الله ته د هغې ځوان دروغجن نه ډېر زیات بدي شي سپینګیری دی غلا کوي دا الله ته د هغې ځوان غلاګر نه ډېر بدي شي سپینګیری دی ګډېږي ډانسونه کوي دا الله ته د هغې ځوان ډانسر نه ډېر زیات ناخوښه دی ګیرې ته دې نه ګورې سپین ټکي پکې لګېدلي بیا هم ډانسونه کوي دا الله ته ډېر زیات ناخوښه دی نو سپینګیری هر ګناه دا د ځوان د ګناه نه ډېر زیات بدتر دی دا ډېر زیات بدتر دی